السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو زه نن تاسو ته داسې ویډیو مخې ته کومه چې داسې به هیڅ چریم نه شوي. ډېره افسوسناکه واقعه ده. یو خاوند ظالم راپسې او خپله ښځه قتل کوي. دا ولې قتل کوي تاسو یې په پوره ویډیو کې وګورئ. عزتمندو یو ظالم خاوند راپسې او خپله ښځه پانسي کوي او بیا یې ډېر بېدردۍ سره قتل کوي. بیا یې د کور خلکو ته څه ورځ نیمه بعد هغوی ته معلومات وشو چې دلته کې یو لاش پروت دی او مړ دی. هغه چې ګوري هغه یو ښځه پرته وي او خاوند یې په کور کې نه وي، چېرته تښتېدلی وي. پولیس بیا د هغوی په تلاش کې په ګرځېدو شي او 3 ورځې بعد هغه خاوند پیدا کړي. 3 ورځې بعد یې چې پیدا کړي نو د هغه نه د دې معلومات کوي چې دا تا ولې قتل کړله. هغه وایي چې دا مانه ډېره زیاته غلطي شوې ده. زه اوس په دې ډېر زیات خفه یم، ډېر زیات پې ژاړم چې دا ما څه چل کړی دی. زه ښه هغه ټیم په خوش کې نه وم، ما ډېر بېدردۍ سره دا پانسي کړله، بیا مې قتل کړله. دا رانه ډېره زیاته غلطي شوې ده. وي دې به زما خبره نه منله. وي ما ورته ویل چې دا کار وکړه، دې دا کارونه کوه، نو ما له ډېره زیاته غوسه راله. دې بیا لږ وخت بعد ما ته وویل چې زه ځم مور کره. ما ورته ویل چې مه ځه، دا رانه لاړه خفه شوله. بیا مې ورته وویل چې اوبه راوړه. بیا راله اوبه رانړئ او ما له ډېره غوسه راله چې ته زما خبره نه منې. زه لاړم او تار مې راواغېسته او په پکې کې مې واچو او خپله ښځه مې په زور کوټې ته راوسته او غاړې ته مې والله پړی ور واچو. هغه پړي باندې ما دا چې کوم دی پانسي کړله. نو اوس پې دا خاوند ډېر زیات خفه دی، ډېر افسوس کوي او په ژړا کېږي. دا وایي چې زه هر قسم غلطي منم، ما نه غلطي شوې ده، ما هم پانسي کې. زه په دې ډېر زیات خفه یم. دا واقعه په ضلع چارسده کې شوې ده. که د چا دا ویډیو خوښه شوي نو روشنی کلیک سبسکرایب کړئ. د نور معلوماتو دپاره زموږ ویډیوګانې به ډېرې په اسانتیا سره درځي.